په لوګر او کندوز کې دوه مېرمنې د کورني تاوتریخوالي څخه وژغورل شوې. د لوګر او کندوز ولایتونو د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو ریاستونو محتسبینو دوه هغه ښځې چې د خپل کورنۍ له لوري د رواني او فزیکي تاوتریخوالي قرباني وي ژغورلې دي چې په پایله کې د خپلو اساسي او اسلامي حقونو څخه برخمنې شوې دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي چې د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ او د کندوز ولایت په مرکز کې دوه ښځې چې د کورني تاوتریخوالي ښکار شوې وي د دې وزارت د محتسبینو په هڅو ژغورل شوي دي. د هغه په وینا چې د امر بالمعروف وزارت د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ دی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي ترڅو په ورته کړنو لاس پورې کړي. د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ اړوند د شمزار سیمه کې یو معصومه ښځه چې د لسو کالو څخه د خپل خاوند له لوري او د خسرګنۍ له لوري سخت ظلم ورباندې کېدی. بالاخره د همدې ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو ریاست محتسبینو او مسؤلینو په هڅو باندې دا ښځه له ظلمونو څخه خلاصه شوله. ترڅنګ د کندوز ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو ریاست مسؤلینو هم یو ښځه چې 15 کلونه شکنجه وه، ظلم او جبر ورسره کېدی د خپل خاوند او هلته د خاوند په کور کې د خاوند د کورنۍ د نورو غړو له لوري سخت ظلم ورسره کېدی، هغوی هم ونیول سول او له هغه ظلمونو وحشتونو څخه خلاصه سول. ورته مهال یو تندیني عالم مولوي محمد ثواب باوري د ورته کړنو مخنیوی ستایي او وایي چې اسلام مبارک دین تل مسلمانان هڅولي ترڅو له کورنۍ سره په ځانګړې توګه مېرمنو سره له غوره او نرم چلند څخه کار واخلي. د سرسرو د ناسیو د خویندو میندو لپاره الله جل جلاله د توصیه ټولو بندګانو ته کړې چې تاسې دوی سره ښېګڼه به ورسره کوئ، احسان به ورسره کوئ، ظلم به نه کوئ ورسره. د یادونې وړ ده چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د کورني تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دي